پیغمبر وچولی تریو کړ او مخې واړو په دې خبره چې یو ړوند ورته راغی. ته څه خبرې؟ کیدای شي چې هغه پاکي او تقوا ترلاسه کړي یا نصیحت ته ځیر شي او نصیحت کول هغه ته ګټه ورسوي. کوم سړي چې بې پروایي غوره کړه د هغه لوري ته خو تا پاملرنه وکړه په داسې حال کې چې که هغه سم نشي نو پر تا یې څه ضمانت دی؟ او څوک چې په خپله تا ته په منډه راغی او هغه ویرېده له هغه څخه دې مخ واړاو. هېڅکله باید داسې ونه شي. دا آیاتونه خو یو نصیحت دی. د چا زړه چې وغواړي له هغه دې پند واخلي. دا قرآني آیاتونه په داسې صحیفو کې نغښتي دي چې مبارکې دي، لوړه مرتبه لرونکي دي، پاکي دي، د عزتمندو او غوره لیکونکو په لاسونو کې دي. ودې وژل شي دغه انسان چې څومره کلک د حق منکر دی. له څه شي څخه الله دی پیدا کړی دی؟ د نطفې له یو څاڅکي نه الله دی پیدا کړ، بیا یې د ده تقدیر وټاکه، بیا یې د ده لپاره د ژوند لاره اسانه کړه، بیا یې دی مړ کړ او قبر ته یې ورسو. بیا کله چې خوښه شي هغه به دوهم ځل له هغه نه راپاڅوي. هېڅکله نه ده هغه فرض نه دی ادا کړی چې الله ده ته حکم کړی و. بیا د لږ غوندې انسان خپلو خوړو ته وګوري. موږ په زیاته اندازه اوبه راتوی کړي دي، بیا مو ځمکه په عجیبه شان شلولې ده، بیا مو په هغې کې رازرغوني کړي دي غلې، دانې او انګور او سابه او زیتون او خرما او ګڼ باغونه او ډول ډول میوې او شنیلي ستاسې لپاره او ستاسې د څارویو لپاره د ژوند د وسایلو په توګه. په پای کې چې کله هغه غوږ کڼونکې چیغه پورته شي، هغه ورځ چې بني آدم له خپل ورور او خپل مور او خپل پلار او خپل میرمنې او خپلو اولادونو څخه تښتي، له هغو څخه په هر یو به په دې ورځ داسې وخت راشي چې د هغه به له ځانه پرته بل هیڅ چاته پام نه وي. ځینې مخونو به په دې ورځ راڼه ځلیږي، ورین، خندان او خوښ او تازه به وي، او په ځینو څېرو به په دې ورځ خاورې دوړېږي او سوی سکور به اوښتي وي. همدا کافران او فاجران خلک دي.